چې په دې رمضان کې به زه خپل ژوند بدلوم، ځان به بدلوم، د خپل لار د ژوند به بدلوم، زه به د ګناهونو نه توبه وباسم. د اوس نه د توبه ایستل پکار دي، ځکه دا خبره یاد ساتئ، ګناه سړی نیک عمل ته نه پرېږدي. حسن بصري د چا ویل زه قیام اللیل د شپې د تهجد نشم کولی، زه غواړم چې ویې کوم بل نه شم کولی. ورته یې وفرمیل ته ستا ګناهونو ته تړلی یې، ستا ګناهونو ته تړلی یې، د دې وجې نه ته قیام اللیل ته نشي پاڅېدلی. دې وجې نه سلفونه نقل دي چې موږ یو ګناه وشي د هغې د وجې نه موږ د قیام اللیل نه بیا محروم وشو. ګناه دا سړی نیکۍ ته نه پرېږدي. دې ګناه نه به څنګه خلاصېږي؟ توبه به وباسي، الله پاک ته به توبه وکړي، نو هغه ګناه به دې ورانه شي، د هغې ګناه اثر به الله پاک وران کړي، زړه به دې پاک شي، او الله پاک به له نیکو توفیق درکړي. د دې وجې نه یاد ساتئ، که د چا ګناه شته او که نه، موږ خو ډېر ګناهګار یو. کومه ګناه ده چې موږ نه ده کړې، کوم کمی دی چې موږ نه دی کړی، کوم کوتاهی دی چې موږ په هغې سر نه دی وردننه کړی. ګناهونه زموږ ډېر دي، نیکۍ زموږ کمې دي، چې داسې ورځ او شپې راشي پکار ده چې په هغې کې ډېر کار وکړو. دا څنګه چې د تاجرانو یو سیزني، څنګه چې د تاجرانو د دوکاندارانو یو وخت دی د تجارت، هغه څومره کوشش کوي، دغسې د مؤمنانو دپاره دا یو سیزن دی، دا یو موقع ده، دا ورځې دي پکار ده. او دا څومره ښایسته عبادت دی چې د سهار د بشملي سره روژه بنده کړي او ټوله ورځ د الله رب العالمین دپاره نار نه وري، نه اوبه څښي، نه ډوډۍ خوري، نه شهوت استعمالي، او ژبه او خوله هم دې بنده کړې ده. د دې وجې نه په دې عباداتو کې دا عبادت د الله پاک ډېر خوښ دی.